پاکستان هم په افغانستان بمبار وکړ او هم یې ورته اخطار ورکړ. پاکستان څه ویل او ولې ویډیو وګورئ او د نورو مطالبو لپاره سوله افغان سابسکرایب کړئ. د افغانستان پر خاوره د پاکستان د برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان یو شمېر واکمنان په فعاله توګه له TTP څخه ملاتړ کوي او دغه ډله د یوې نیابتي ډلې په توګه د پاکستان پر ضد کاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې څو ځله طالبانو ته په افغانستان کې د TTP ډلې د غړو د موجودیت په اړه خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې وې. اعلامیه زیاتوي چې دا چاره د پاکستان امنیت ته لوی ګواښ دی او په دوامداره توګه TTP د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان څو ځله له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د TTP مشران پاکستان ته وسپاري او دغې ډلې ته خوندي پټنځایونه ورنکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ډول چارې په تیرو څو لسیزو د افغانستان سره د پاکستان د شوي ملاتړ له پامه غورځول دي. اعلامیه زیاتوي موږ په افغانستان کې له واکمنو غواړو چې د ترهګرو سره د یو ځای کېدو پر پالیسۍ باندې له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې دوی د پاکستان د خلکو او TTP ترمنځ یو انتخاب وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان د نننۍ ورځې د برید موخه د افغانستان په خاوره کې د TTP د یو مهم قماندان حافظ ګل بهادر ډلې غړی و چې په پاکستان کې په ګڼو بریدونو کې لاس لره. د پاکستان برید ته بېلابېل غبرګونونه روان دي. مولوي یعقوب مجاهد خو خبر ورکړ چې زموږ ځواکونو په ځوابي برید کې د پاکستان پوستې په نښه کړي دي. ذکر څخه پرله پسې د ډزو او جنګ خبرونه را روان دي.